سلامونه ستړي مشه جوړ تکړه په خیر په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. زه راووتلم د هالووین په مورد غواړم یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کړم. صحیح دی؟ نو د خزان هغه به مو ګورئ، د کاناډا خزان به مو ګورئ. منی ژمی خو نه دی البته، هغه چې د پاڼې چې رپېږي دې ته څه وایي؟ دې ته منی وایي. خو خیر په هر سره دغه بیا جوړ کړو، مشکل نه دی. بیا په کمنټو کې تاسو ولیکئ. ما مخکې هم تاسو وویل چې ما پښتو تکمیله نه دی، ځکه چې ما پښتو زده کړه، ما پښتو نه وه زده. نو راځئ هالووین ګورو، همداسې هالووین هم ګورو او همدغسې زو خبرې هم کوو چې هالووین څه معنا لري، ولې دوی برګزاروي د شپاره، او دوی څه رقم ته مراسم نیسي کورونو مخې ته چې دوی مثلا نصبوي که نه. ټول مکمل ګورو. راځئ داسې یو ماښام غوانته د ماښام او د مازدیګر تر منځ دی، تر اوسه پورې شپه شوې نه دی او ماښام هم نه دی شوی. نو پاڼې ټول رپېدلې دي، ټول نه عکس دغه پاڼې خو ژمي کې شنه وي، هغه نور دغه کوم کاناډا بیرغ چې دی که نه، کاناډا بیرغ چې دی د دې ونې څخه اخیستل شوی دی. دغه د زیړه ګورئ د دې ونې څخه اخیستل شوی دی. دا خو لږ زره زیړچکی دی، یو بل ډول دی چې مکمل تک سور کېږي کله چې پاڼې ولویږي. ګورئ دغه زه تاسو ته در وښیم د کاناډا بیرغ. ودرېږه مرداګه وه، دا وګورئ لکه د کاناډا بیرغ ګورئ دغه. نو د دې نه اخیستل شوی دی د کاناډا بیرغ هغه مارک. نوره هالووین څه ته وایي؟ ښه، هالووین دې ته وایي چې په غرب کې دغه مسیحي یا مسیحیت مذهب چې دی دغه داسې یو رسم او عنعنه لري، لکه کلتور په شکل دی. نو دوی د خپلې د کورونو مخې ته د هغې کې دغه کدو یا کندو، په پښتو کې کندو وایي ځینې وخت، او کدو ورته وایي. هغه زیړ غوانته دوه سترګې ور جوړې کړي، یوه خوله ور جوړه کړي، نو خپل کور مخې ته کېږدي. دوی وګوره دوی مکمل دوکان جوړ کړی، ټولې بلاوې دي په کور کې. نو دوی هغه کې کېږدي دغه څه نومېږي د کور مخې ته کېږدي دې په خاطر تر څو مثلا ارواح او یا روح د اسمان څخه کښته کېږي. کله چې د اسمان څخه د روح کښته شو، دوی په مقابل چې یعنې مطلب موږ ستاسو نه ډارېږو، موږ زنده جانه مخلوق یو، نو تاسو موږ نه ډارېږو، او د دوی په مقابل دوی مقابله کوي. او ځینې دي ارواح ته او یا هم مردګانو ته او یا هم بلاو ته خراغلس وایي. نو دغه په دې عقیدې دي. اوس موږ تاسو ګورو، اوس موږ تاسو زو د کورونو مخې ته چې دوی څه رقم شیشکې او بلاګانې جوړې کړي. صحیح، په دې هیله چې لږ زره پوه شوي وئ. انشاءالله بیا په تفصیل سره به تاسو زه مثلا د هالووین په مورد یو هغه درکړم، یو معلومات درکړم. اوس همدومره کافي دی، یوازې تاسو هغه ویډیو وګورئ. صحیح دی؟ مننه. کمره خرابه دی، کمره خرابه نه دی، ګرچې شپه دی، موټر کې ناست یم، روان یو. اوس دغه دلته داسې یو کلتور دوی داسې یو فرهنګ دی د هالووین په شپه که نه، څنګه چې ما مخکې په ویډیو کې تشریح درکړه. د دې په شپه د خلک ځي، ماشومان ځي د نورو کورونه هغه اخلي، مطلب دغه کینډي چاکلیټ یو شی بل شی ورنه اخلي، داسې کورونه بیا خلک ماشومانو ته ورکوي. داسې مطلب د مردګانو شپه، داسې یو د مردګانو شپې رقم ته دی. نو اوس ورځو داسې په خپله سترګه وګورو چې د خلک څه کوي. اوکې، دغسې مثلا دوی هغه جوړوي، مطلب د خپلو کورو مخې ته بلاوي چې کېږدي، دا د مردگان شپه دی. دا وګوره، او ماشومان ځي دوی سنک غواړي. خب میرین شما برین دا وګورئ. شت، واو، دا څه حال دی؟ باوی، دا اصلي کاناډایان دي. ښه، دا د بل چا کور دی، دا هم د کاناډایانو کور دی. دا 100% اورجینال کاناډایان دي. دغه وګورئ، بلاوې کېږدي یو شی بل شی. برین شما داخل برین، خیراتتان جمع کنین. اما راست برین داخل برین راحت. دا وګورئ، داسې ترسناک شی جوړوي. او موزیک هم چالان کړی. ډارېږئ نه؟
دای بل دا بل کور دی دلته یې لیکلي هالووین دا ګوره ماشومان ځي سناک یو شی بل شی غواړي وګوره اصلي کاناډایان دي دا بیرغ ته ګورئ ښه ترسناک جوړوي داسې نه دا خو لږ جوړ کړی دی ښه ترسناک یې جوړوي ګورئ ماشومان هلته ولاړ دي هغه اخلي سناک هغه ورکوي مثلا یو شی بل شی اوس راوځي هغه دې راوتل ګوره خلطې ته یې اچوي بس ډېر مه اخله کم بگیرین بین تhank you دلته هم کوم چای چې جوړ کړي خو زه ګورم چې جالب هغه وي هغه زه تاسو پیدا کوم چې جالب کورونه وي چې ښه یې جوړ کړي وي که نه بالاوې وي شیشکې وي یو شی وي بل شی وي دا هم ښه دی دا یو نیم اسکلیت لري دا صحیح دی دا هم ښه دی دا هم هالووین دی دا وګورئ دلته دا وګورئ سکلیټونه یو شی بل شی واو سپی هم لري نپکن دلته ماشومانو سره لګیا یم ټولوي یو شی بل شی ما کامره خرابه شوې او دا غلطه دا چېرته مو چې کدو ولې دله په دې معنا چې دوی سلیبریټ کوي که نه مطلب تجلیلوي هغه کدوان یې هلته ایښي دي مطلب دوی دومره کشفه شي نه جوړ کړی خو سلیبریټ کوي د هغه دی میلیوني کور دی ډېر غټ کور